آیا تاسو سره د نبی علیه السلام څه نښې او د هغه مبارک څه آثار شته دی چې په هغې باندې زه دا خپله تسلي وکړم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د محبت او د هغه مینې او د درد هغه اور ورباندې قرار کړم. فاطمې رضی الله تعالی عنها حسین رضی الله تعالی عنه ته هغه لباس د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورکړه چې په کوم لباس کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفات شوی او ورته وایي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لباس دی او دا واخله. کله چې لباس راوړه ورته الباس د حدیث مبارک دا دي د نبي علیه السلام لباس مبارک راغلی کله یې د سینې سره لګوي کله یې د خپلو سترګو سره لګوي کله یې د خپلې پوزې سره لګوي او لګیا دی د دغې لباس هغه خوشبويي چې کومه په تنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کې پرته وه هغه خوشبويي راکشوي ځان ته او په دې باندې خپله تسلي کوي او د سترګو نه یې بېختاره اوښکې روانې دي تر ډېره وخته پورې د دغې تبرکاتو نه د فیض او د برکت په حاصلولو مصروف وه. واپس علي رضی الله تعالی عنه ته راغی ورته وایي ای علي د نبي علیه السلام ستایل او صفت راته وکړه خو داسې صفت راته وکړه چې ګویا کې زه هغه په سترګو باندې وینم د صحابه کرامو د دین په باب او د نبي علیه السلام د شمایلو د نقل په باب امانتداري د هېچا نه پټه نه ده احتیاط د هغوی د هېچا نه پټ نه دی. داسې تشریح به یې د نبي علیه السلام د شمایلو او د هغه مبارک د سیرت د اورېدونکو ته کوله تا به ویل چې نبي علیه السلام مخامخ ولاړ دی او دا صحابه کرام ګوري ورته. کله چې دا خبر ورته وکړه د ده مبارک هغه د محبت او د مینې جذبه په جوش کې راغله. یهودي ملا ته وایي او عالم ته وایي ای یهودي عالمه ان كنت مشتاقا الى لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن اشوق منك اليه. ورته وایي ای عالمه ته که د خپل وطن نه په دې اراده او په دې فکر راغلی چې په زړه کې دې د نبي علیه السلام د لقا شوق و د هغه محبت راخستی وي او نن دغه دی ولاړې په تبرکاتو مې فیض او برکت حاصلوي او ما ته وایي چې ما ته داسې صفت د نبي علیه السلام وکړه چې ګویا کې زه یې د سر په سترګو باندې ګورم. علي رضی الله تعالی عنه ورته وایي وایي تا په نه لیدو کې دومره محبت او مینه د نبي علیه السلام په خپل زړه کې د ځان سره راوړې ده. الله دا باندې قسم چې د ستا د محبت او د مینې نه زموږ په زړونو کې محبت او مینه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره څو چنده ډېره ده. دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو او په نبي علیه السلام بیان خلک وو د نبي علیه السلام سره محبت و او د هغه مبارک سره مینه وه او مینه هم د دې صحابه کرامو سبحان الله چې هغه کومه بې اختیاره محبت او مینه دې صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کړی ګرانه ده چې تاریخ د هغې نمونې وړاندې کړي او د هغې مثالونه وړاندې کړي. علماء مشایخ ناست دي امام بخاري رحمت الله علیه او حدیث مبارک راخستی کله چې نبي علیه السلام په مرض الوفات مبتلا و او د عایشې رضی الله عنها په کوټه کې د مرض شپې ورځې سبا کولې صحابه کرام په ډلې ډلې مسجد شریف کې انتظار و چې نبي علیه السلام راووځي او موږ ته امامت راکړي. یو ورځ د ورځو نه په دې آخرني ایامو کې مؤذن راځي اعلان کوي اذان شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په انتظار صحابه کرام ولاړ دي او چې کله به نبي علیه السلام راووځي چې موږ ته امامت وکړو او موږ ته د مبارک پسې اقتدا وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې د مبارک په وجود کې وس او توان نه و چې بیرون راوتلی و امامت یې صحابه کرامو ته کړی وی. نبي علیه السلام عایشې رضی الله عنها ته وایي وایي د صحابه کرامو ته ووایه مروا ابا بکر فلیصلي بالناس. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته امر وکړي چې هغه خلکو ته لمونځ وکړي او خلکو ته امامت وکړي. عایشه رضی الله عنها خبره نه کوي صحابه کرامو ته لږ ساعت تېرېږي بیا صحابه کرام راځي او اعلان کوي الله نبي ته باندې ټیم دی او جماعت حاضر دی. نبي علیه السلام بیا فرمایي مروا ابا بکر فلیصلي بالناس. ابوبکر رضی الله عنه ته امر وکړي چې هغه خلکو ته لمونځ وکړي او خلکو ته امامت وکړي. په دې دوران کې د مبارک طبیعت
ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مانځه ته وړاندې شه صحابه کرام وروسته ولاړ دي دی مبارک امامت کوي نو چې کله د نبي علیه السلام د دروازې مبارکې نه دا پرده اوچته شوله په مانځه کې دننه صحابه کرام ولا عبادت ته ځي چې توحید خالص دی ولا مانځه ته ځي چې توحید خالص دی د مانځه په منځ کې دننه ولا رب العالمین ته ځي او سترګې مبارکې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په دروازه پرېوځي صحابه کرام ولاړ دي ابو بکر صدیق رضی الله عنه ولاړ دی او ګوري د سترګو په کونجونو کې که نبي علیه السلام د دروازې نه راوځي دی زه به د خپل ځای پرېږدم محراب به پرېږدم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مختلف الفاظ د صحابه کرامو نه د دې واقعې په باب را نقل دي نو مبارکان وایي قریبه ده چې زموږ مونځ ګډوډ شوی وای یا دوی وایي قریبه ده چې موږ په فتنه کې واقع شوي وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تشریف آورۍ یعنې مونځ مو قریبه ده چې ګډوډ شوی وای وجه څه شی وه ولاړ مانځه ته دي چې عبادت د رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت د رب العالمین دی و انتظار د محبوب عربي کوي صلی الله علیه وسلم د دې خلک محبت د صحابه کرامو د رب العالمین په درګاه کې د نبي علیه السلام سره موږ ته به نه وي تاسو د علماو نه اورېدلي موږ چونکې عبادت خالص دی او توحید خالص دی او د صحابه کرامو د استغراق واقعات مو اورېدلي د هغه استغراق په حالت کې چې عبادت د رب العالمین کوي ولیکن سترګې د محبوب په دروازه پرېوځي دا محبت د صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او که بیا وګورو ورته دا څنګه چې د دوی مبارکانو محبت او مینه د نبي علیه السلام سره وه همدقسې د نبي علیه السلام محبت او مینه د خپلو صحابه کرامو سره وه امام ترمذي رحمت الله علیه روایت رااخیستی یو ورځ د ورځو نه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خپل کوره په غیر عادي وخت کې راووته نورو وختونو کې چې به کوم په کوم ټیم راوته په دغه ورځو کې په هغه ټیم راونوته بیرون ګرځي دې دوران کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خپل کور کې ورلګې پسې اخیستی او دی د کوره په دې فکر باندې راووته چې شاید بیرون چېرته طعام پیدا کړم یا څوک ووینم چې د طعام غوښتنه ترې وکړم او دا خپله ورلګه ورباندې دفع کړم چې دی راغی ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرون ولاړ دی نبي علیه السلام ورته وایي صدیقه څه شي راویستلی په دغه وخت باندې دا خو د راوتو وخت نه دی د مبارک هوښیارتیا ته وګوره او د نبي علیه السلام سره محبت ته وګوره نبي علیه السلام ته وایي یا رسول الله د کور نه دې شي راویستلی چې زړه کې مې وکبېرو نبي علیه السلام ووینم سلام به ورباندې واچوم د نبي علیه السلام سره به ملاقات وشي د کور نه ستا د سلام او ستا د ملاقات